سره زه واده کوم چې دغه ډیلران به ستاسو مدیخپو ته راوړي دا مې تاسو ته د مچو والا نن چې د احتجاج په دې باره کې وو د مچو والا څه مشکلات وو هغې باره کې راغونډ شوي وو په هغې کې یو د شاتو د ریټونو خبره وه بل د 2 نمبر شاتو خلاف خبره وه بل ټپکې چې دی مچو والا ته ډېرې ګرانې میلاویږي او بیا هغې ته مچو والا ته پیسې هم نه ورکولی کېږي او 2 کیلو کټایي تیم کېږي دې باره کې مچو والا چې دی دا احتجاج کړی و څه مطالبې د حکومت نه وی چې دا 2 نمبر شات دې بند کړی شي بل د شاتو د ریټ کې موږ ته ډېر زیات مشکلات دي خرچې ډېرې زیاتې دي زموږ مچو والا ډېر تکلیف سره مخ دي نو زموږ د سرکار نه دا مطالبې وي چې تاسو موږ ته یو سرکاري طور باندې چې دی موږ ته ریټ مقرر کړی شي د شاتو نو دا به ډېره بهتره وي او بل ټپکې د ډیلرانو هم زموږ دا مطالبه وه چې موږ ته یا ټپکه واپس راکوي یا دې د ټپکې موږ ته دغه 1100 1200 باندې چې ټپکه پرېوځي موږ ته هغه پیسې واپس راکړي او نننی کوم احتجاج چې وشو د دې ته په کومه سترګه ګورئ انشاءالله دا یو ډېر کامیاب احتجاج و او د دې به انشاءالله د مچو والا دپاره ډېرې ښې نتیجې راوځي باقاعده موږ خپل اواز چې دی هر ادارې ته ورسو او د شاتو د هر څه ریټونه به انشاءالله دا به فکس کېږي او د دې مظلومو مچو والا اواز موږ ملګرو اوچت کړو او انشاءالله دې کې به د مچو والا دپاره الله ډېر خیر او برکت وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ وروره په یو اتفاق شي په یو دغه شي هیڅ خپل شات دي دا څوک چې یاره موږ مجبوره یو زما نه زیات به څوک مجبوره نه وي دې وخت سره لکه تاسو ته د یو کور مسله ده ما پسې د دې ټول پاکستان مسله ده اوس د مچو غونډ دا ذمواري زما په سر ده ټیک ده نو زه به تاسو نه مخکې یم تاسو به راپسې یئ وروڼو ما سره یو اتفاق وکړئ ما سره په خبره کې زما په خبره کې ودرېږئ دې مارکېټ ته شات راونړئ که کوم سړی شات راوړه وروڼه نو هغه سړی د خپل نقصان خپل ذمهوار وي او که نه که چېرې تاسو وایئ چې یاره مونږ مطلب زموږ مجبوري ده او دغه دی مونږ د دې مارکېټ والا سره تړلي خلک یو نو وروره بیا مونږ ته اوس نه جواب راکوئ چې مونږ ته هلې ځلې مونږ ته منډې تړې د سره یې کوو نه ولې چې مونږ هم ستاسو خلکو دپاره لګیا یو وروره چې تاسو ودرېږئ ټیک ده لږ وخت پاته دي شات دي 15,000 روپۍ زمونږ د پروسې شات دی او ورسره زمونږ د کین کټایي ده داسې د جنګلاتو نه داسې زمونږ د پولیسو حفاظت دا هر څه به مونږ ته کېږي انشاءالله خو دې دپاره موږ ته ستاسو سپورټ پکار دی او بیا هم درته دا ویم چې یو کتره شات دې مارکېټ ته که تاسو راونړئ نو دا در سره زه واده کوم چې دغه ډیلران به ستاسو مدیخپو ته راوړي دا مې تاسو یو واده تاسو ما سره وکړئ چې دې مارکېټ ته به یو څاڅکې شات نه راځي ستاسو ډېره ډېره مهرباني او آیندې احتجاج دپاره زموږ انتظار کوئ کېدای شي او زموږ طرف نه دا امید دی انشاءالله چې زموږ را روان اجلاس ته او را روان جلوس ته زموږ ضرورت را نه شي کېدای شي زموږ به دا کوشش کوو چې مونږ را روان خوشحالۍ او مبارکبادي تاسو له درکو ډېره مهرباني وروره او که څوک دا لرې خلک یې نو وروره زموږ ځای ته راتلی شي روټۍ هر څه انتظام به دغه برابر شي عزتمن شي وروره الله هم ډېر عزت وکړي فاروق صاحب صاحب رایا فارمران شاغل پاکستان د هر کونج راغلي دي ټولو ته په دواړه لاسه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ په یو نظم باندې خپل حق تاسو راغلئ او خپل حق غواړئ انشاءالله تعالی که کومه چې قبول او مختلف لري نظر شوي موږ به تر هغې پورې دلته ناست یم تاسو ته منظوره ده موږ به دلته ناست یو دویمه خبره دا ده چې کوم دکانداران حضرات چې کوم دي او زموږ مشران ته هم ډېر احترام قدر ورته وایو ټول د خپل دوکانونه بند کړي او راځي چې زموږ غوښتنې دې واوري ځکه چې موږ د پاکستان د لرې لرې راغلي یو دو ته راغلي یو او دو په دوکانونو کې ناست دي موږ ورته سوالتان یو چې راشي زموږ خبرې واورئ بند کړي او خبره کوي چې دا نږدې ګاډي ودرولې وي مهرباني وکړئ دا ګاډي وروسته وي چې دا کسان ټول مخته لاړ شي او ټول ګوري پوه شي
गाड़ी मक्के बोझ है मक्के गाड़ी मुकम्मल हुआ से